السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، بیا هم ښه راغلاست د دوراني جدول دومې برخې ته. تاسو پښتو ساينس یوټیوب چینل وینئ او زه هم یم خوشحال سیدي. په دې برخه کې به د دوراني جدول یا پیریوډیک ټیبل یا کیمیاوي جدول کې به موږ په اټومي شعاع باندې خبرې وکړو چې اټومي شعاع څنګه موږ په دوراني جدول کې پیژندلی سو او موږ څنګه د دوراني جدول څخه د یو عنصرونو د اټومي شعاع په اړه یو نظر یا یو فکر لاسته راوړی سو. نو راځئ چې شروع وکړو. نو د دې د مخه چې موږ په جدول کې د عنصرونو په اټومي شعاع باندې پوه سو، اول به راسو د اټومي شعاع په اړه باندې عمومي معلومات لاسته راوړو چې اټومي شعاع د څه. مثلا که چیرې زه تاسو ته یو دایره در وښیم او ستاسو پوښتنه وکړم چې د دایرې شعاع عبارت ده د چیش څخه، نو تاسو به ماته ووایاست چې د دایرې څخه د دایرې د مرکز څخه به د محیط پورې به یو خط کش کړئ او به ووایاست چې دا د دایرې شعاع ده. نو په عین شکل سره هر اټوم هم ځانته شعاع لري چې د اټوم شعاع عبارت د چیز څخه هم هغه عینا لکه د دایرې ونی د مرکز یعنی د هستې څخه بیا در اخري مدار پورې چې کومه فاصله موجوده ده یا د اخري الکترون پورې چې کومه فاصله موجوده ده دغه فاصلې ته وایي د هغه اټوم اټومي شعاع. نو دا چې اټوم ډېر کوچنی ذره ده، نو د اټوم شعاع هم ډېره کوچنۍ ده یا د اټوم د مرکز څخه د داخل مدار پورې فاصله ډېره کوچنۍ ده. نو ځکه موږ د اټوم د اټومي شعاع د محاسبې کول دپاره موږ د انګسټروم څخه کار اخلو. یو انګسټروم مساوي کېږي 10 په توان د منفي 10 متر سره. تقریبا دا رقم یو انګسټروم مساوي کېږي 0.00 داسې 10 صفرونه بیا یو متر سره. یا ویلی سو چې د متر 10 بیلیونمه برخه یو انګسټروم کېږي، یعنی 10 بیلیونه انګسټرومونه که چیرې موږ سره یو ځای کړو یو متر ځینې جوړېږي. نو ډېر کوچنی واحد دی د اندازه ګیرۍ. که چیرې د اوسپنې اټومي شعاع موږ وګورو، د اوسپنې اټومي شعاع چې ده 1.24 انګسټرومه. راسئ چې په یو بله ډېره مهمه خبرې باندې پوه سو، هغه دا ده چې په اټومي شعاع باندې کوم عوامل اغېزمن دي، یعنی د یو اټومي شعاع د کومو عواملو په واسطه باندې ډېرېږي او یا لږېږي. مثلا په هغوی کې اول شی چې دی ډېر مهم هغه مدار دی. هر څونه چې د یو اټوم مدارونه ډېرېږي هغونه د هغه اټومي شعاع ډېرېږي. راځئ په مثال کې در وښیم. تاسو یو اټوم فرض کړئ د A په نامه باندې A اټوم او بل اټوم موږ لرو د B اټوم. د A اټوم چې دی دا 2 مدار لري او د B اټوم چې دی دا 3 مدار لري. ستاسو په نظر د کوم اټوم اټومي شعاع به غټي؟ معلومداره خبره ده چې د B اټوم اټومي شعاع غټه ده ځکه چې دا 3 مدار لري او A اټوم چې دی 2 مدار لري. که چې موږ د هستې څخه یا د مرکز څخه د اخري مدار پورې داسې یو لیکه کش کړو یا دا فاصله په یو لیکه سره وښیو، نو وګورئ د B اټوم اټومي شعاع چې ده غټه ده چې دا دواړه سره مقایسه کړو. نو ویلی سو په نتیجه کې چې د اټوم چې مدارونه شمېر ډېر وي د هغه اټومي شعاع ډېره ده. ډېره مهمه خبره ده چې دا وروسته موږ په دوراني جدول کې دا خبرې په استفادې سره تاسو وګورئ موږ څنګه یو نتیجې ته رسېږو. دوم عامل چې هغه د یو اټوم اټومي شعاع باندې اغېزه لري هغه د الکترونونو او د پروتونونو شمېر دی. مثلا که چیرې تاسو 2 عنصرونه بریلیم او فلورین په مقایسوي ډول په نظر کې سره ونیسئ. بریلیم کې چې موږ وګورو دا 4 الکترونونه لري او 4 پروتونونه لري او دا په 2 پیریوډ کې قرار لري ځکه چې 2 مدار لري. او فلورین چې دا هم په 2 پیریوډ کې قرار لري ځکه چې 2 مدار لري، نه الکترونونه او نه پروتونونه لري. راسئ چې موږ وګورو چې په دې دوو کې د کوم یو اټومي شعاع به غټي. که چیرې موږ د دغه 2 عنصرونو اټومي شعاع دغه کو محاسبه کو، په دې کې به د بریلیم اټومي شعاع نسبت د فلورین اټومي شعاع ته به غټي.
نو په نتیجه کې موږ ویلی سو چې د یو اټوم چې هر څومره د پروتونونو او د الکترونونو یا مثبت یا منفي ذرو شمېر ډېرېږي هغومره دغه اټومي شعاع کمیږي. ولې کمیږي؟ ګورئ ډېر ساده خبره ده. دغه دواړه عنصرونه خو دواړه دوه مدار لري، مګر فلورین چې دی ډېر الکترونونه لري او په هسته کې بیا ډېر پروتونونه لري. نو د فلورین پروتونونو شمېر نه دانېدی، نه پروتونونه چې دي یا نه مثبتې ذرې چې دي دا خپل الکترونونه ډېر ځان ته راکشوي. اما برلین چې دی د هغه پروتونونه 4 دانېږي. دغه 4 پروتونونه نسي کولی چې خپل داخلي مدار الکترونونه ډېر ځان ته راجذب کړي. نو د فلورین داخلي مدار الکترون چې دی هغه ډېر نږدې و هستې ته حرکت کوي، نو ځکه د هستې څخه بیا د اخري مدار پورې فاصله ډېره لنډه ده. اما په برلین کې دا چې پروتونونه یې کم دي، نو د اخري مدار الکترونونه ډېر په تقریبا ډېر لرې فاصلې کې د هستې څخه حرکت کوي، نو ځکه اټومي شعاع یې غټه ده. راسي اوس به وګورو چې په دوراني جدول کې موږ څنګه د یو عنصر په اټومي شعاع باندې پیدالی سو. دلته نشته دی وایي د پیریډونو شمېر د عنصرونو د مدارونو شمېر موږ ته راشي. دا موږ په تیر ویډیو کې لیدلي وو. په تیر ویډیو یا په د دوراني جدول په اول ویډیو کې موږ په دا خبرې باندې پوه سوي وو. دلته که چیرې زه دا خبرې څه درته واضح کړم، تاسو وګورئ هایدروجن چې په اول پیریډ کې دی یو مدار لري، د ده اټومي شعاع چې ده لنډه ده. اما که چیرې زه د دوم پیریډ لیتیم راواخلم دا 2 مدار لري، نو د ده اټومي شعاع غټه ده ځکه چې د مدارونو شمېر ډېر دی. په عین شکل که چیرې زه د 3 مدار څخه مګنیزیم څخه راواخلم، تاسو وګورئ دا بیا 3 مدار لري، نو د ده بیا اټومي شعاع نسبت لیتیم ته غټه ده. نو دلته موږ کومې نتیجې ته رسېږو؟ موږ دلته دا نتیجې ته رسېږو چې هر څومره موږ په دوراني جدول کې د سر څخه لاندې خواته راځو، نو هغومره د اټومونو اټومي شعاع غټېږي. ولې غټېږي؟ ځکه چې د اټومونو یا د عنصرونو د مدارونو شمېر ډېرېږي. او موږ د مخه زده کړل چې هر څومره د اټومونو یا د عنصرونو اټومي شعاع وبخښئ د عنصرونو د مدارونو شمېر ډېرېږي، هغونه د هغوی اټومي شعاع ورسره غټېږي. زه به په مقایسوي ډول باندې 2 عنصرونه درته راواخلم د دریم اصلي ګروپ څخه. بورون او انډیم تاسو په نظر کې ونیسئ، په دې دوو کې به ستاسو په نظر د کوم اټومي شعاع غټه وي؟ معلوم داره ده چې د انډیم اټومي شعاع به غټه وي، ځکه چې انډیم چې دی په 5م پیریډ کې قرار لري، اما بورون په 2م پیریډ کې قرار لري. نو موږ پوهېږو چې انډیم به نو 5 مدار ولري او بورون 2 مدار لري، نو د انډیم اټومي شعاع نسبت بورون ته غټه ده. که چیرې زه یو څو نور مثالونه درته راواخلم، هغه د باریم او مګنیزیم 2 عنصرونه که چیرې تاسو په نظر کې ونیسئ، مګنیزیم په 3م پیریډ کې دی او باریم چې دی هغه په 6م پیریډ کې قرار لري. نو د باریم اټومي شعاع چې ده نسبت مګنیزیم ته غټه ده. ولې؟ ځکه چې باریم په 6م پیریډ کې دی او 6 مدار لري، اما مګنیزیم په 3م پیریډ کې دی 3 مدار لري، نو باریم چې دی اټومي شعاع یې غټه ده. دلته به تاسو ته یو سوال پیدا کېږي، که چیرې د عنصرونو مدارونو شمېر سره مساوي وي، نو بیا مثلا لیتیم او اکسیجن دواړه په 2م پیریډ کې دي، نو د دې دواړو اټومي شعاع د دې دوو اټومي شعاع به څه ډول وي؟ د کوم یوه د به غټې؟ ځکه چې دا دواړه په 2م پیریډ کې دي، دواړه دواړه 2 مدارونه لري. په دې دوو کې د اکسیجن اټومي شعاع چې ده کوچنۍ ده، اما د لیتیم د غټه ده. ولې؟ ځکه چې دا موږ د مخه ویلي وو چې هر څومره چې د یو اټوم د پروتونونو او د الکترونونو شمېر ډېرېږي، هغومره د هغوی اټومي شعاع کمیږي. او ما علت هم درته تشریح کړي د مخه. نو موږ دلته ویلی سو چې د اکسیجن اټومي شعاع نسبت لیتیم ته کوچنۍ ده. چیرې مقایسه یې کړو، تاسو وینئ چې د لیتیم اټومي شعاع غټه ده، او علت یې د پروتونونو ډېروالی دی په اکسیجن کې. اکسیجن هسته چې ده ډېر پروتونونه لري او خپل الکترونونه ډېر ځان ته نږدې کړي دي، اما لیتیم دا کار نشي کولی، ځکه چې الکترون وبخښئ
پروتونونه یې کم دي. دوم مثال ارګون او سوډیم په نظر کې ونیسئ. ستاسو په نظر د کم اټومي شعاع به غټ وي ځکه چې دواړه په دریم پیریوډ کې دي. نو تاسو ته معلومیږي چې د سوډیم د غټه ځکه چې سوډیم د پروتونونو شمیر نسبت ارګون ته کم دی. نو ډیره مننه چې دا ویډیو مو هم در پای پورې سره وکتل. که چیرې تاسو غواړئ نور ساینسي ویډیوګانې وګورئ نو پښتو ساينس یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. همدارنکه چیرې تاسو غواړئ زما طبي ویډیوګانې وګورئ نو پښتو میډیسن یوټیوب چینل مې هم سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه ما تاسو افغان محصلینو د زده کوونکو دپاره ما د کیمیاوي جدول هم جوړ کړی دی اپلیکیشن چې په پلی سټور کې موجود دی. تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ. افغان پیریوډیک ټیبل سرچ کړئ نو دا جدول به تاسو ته راسي. در بیا پرې تاسو ته ښه وخت غواړم. ښه وخت ولرئ. خدای پامان.